اوس به واورو د پولي پوري ډراما. د پولي پوري ډرامې په تېره برخه کې تاسو واورېدل چې جعفر په دې خاطر سبزي او میوه کور ته راوړې وه تر څو زړور خان او سنګینې ته یې ولیږي، هغوی یې وخوري او د کرونا په ضد د وجود مقاومت زیات شي. اوس به دا واورو چې ګلزار د الماس په خبرو ولې حیران دی. ګلزاره زه خو په دې پوه نه سومه چې دا په مدرسه کې موږ یو بل نه ولې لرې کېنئ. اوس خو موږ ورانې نه کوو. ورانې نه کوو خو صدو دا د دې کرونا په وجه تا په هغه ورځ باندې د مولوي صاحب خبره وانه اورېده چې کرونا ډېره خطرناکه ناروغي خپروي، نو په کار ده چې موږ احتیاط وکړو. چې یو احتیاط پکې دا دی چې یو بل نه لرې کینو، د ټوخي او پرنجي په وخت کې خپله خوله او پوزه په څنګل یا په ټوټې سره پټه کړو. خیا اوس پوه سومه، خو رښتیا عبید ولې مدرسې ته نه راځي؟ خدای مکه ناجوړه خو به نه وي. نه روغ جوړ دی خو پلار سره ځي کار ته. نو ولې سبق به نه وایي؟ سبق وایي خو پلار مجبوره کړی دی. ښه صدو د عبید په ځای ستاسو مشر زه یم، زه نو ته اوس کور ته لاړ شه. ښه سمه ده. ګوره بل خوا لاړ نه شي، زه درته ولاړ یم چې کېږدۍ ته ورسېدې بیا درنه زه ځم. سمه ده بېغمه سه. ولکانو د مدرسې نه راغلی د خیره؟ او راغلو. هغه زما زوم څه شو؟ عابد درته یادومه. عابدو هغه خو ځي د پلار سره کار ته. ښار ته؟ یاره مشابسې تکړه هلک دی، بلکل تکړه دی. په کلي کې پیسې میسې کومه دي، په کلي کې پیسې نشي ګټلی تر څو چې ښار ته ورپسې لاړ نه شي. او ایله سړیتوب پکې راغلی دی. پلار خو یې د ولور غم نه کوي، هغه خو هېڅ پرواګیر د دې خبرې نه دی. دا زون مې لا ښه دی چې لږ غم خو ورسره دی که نه. ښار ته نه دی تللی. نه دی تللی؟ نو بیا چېرته تللی دی دا؟ کار ته تللی دی، کار ته. د پلار سره چېرته کار کوي. لرې شه غوږ نه مې وړاندې شه. غوږ دې راته کوڼ کو چغې وهئ. بس پوه شومه چې کار ته تللی. زما هم زړه ښه کوم ویلې چې ګنې دومره سړیتوب پکې راغی چې ښار ته تللی دی، ولور به وګټي. دا ته څنګه سړی؟ د زوم د سبق غم در سره نشته او د ولول غم در سره شته. په کار دا ده چې ته د سبق غم وکړې، هم د لور هم د زوم. ډېره کړته کړته مه کوه، ښه خبرې دې نه اورمه. ځه شابه لاړ شه کور ته ځئ، ځه ورکېږئ. دوه درې ورځې سبق یې څه ویلی دی چې اوس یې راته ځانونه نه پلاران جوړ کړي دي. ځئ ونو د کار خبره کوو بیا یې نه اورې، چې د ګټې خبره یې بیا ډېره ښه اورې. ته دې خواشه بیا ویوه څه دې ویلې د خټې خبره؟ زه دومره نه یم، په زوم مې لا خټې نه دي کړې. ښه او خبره چې د خټو شوه که نه چې ولور یې رانه کو ته به یې ګورې، ټول خل به یې ګوري، خټې به هم پې کومه. و دا لا څنګه سړی دی؟ خوله چینګه چینګه مه کوه، ځه یو قطره استئ خبرو ته هم ګوره. سلګۍ دا جعفر څنګه ځنډ شو؟ تا ته خو یې څه ویلي نه وو؟ نه ما ته خو یې څه نه دي ویلي، بس زما پلار ته یې ډوډۍ ویوړه. ډوډۍ خو یې ویوړه خو دومره وخت هلته نه تېرېږي، او بیا ستا پلار خو ځان سره خلک هم نه پرېږدي. هغه هم د جعفر په څېر اندېښمن دی. هغه چا رښتیا ویلي دي چې د زوم خټه د سخر له کوره وي. څنګه چې جعفر دی هماغه شان ستا پلار هم دی. د کرونا نه خو هر څوک وېرېږي، خو د دوی ترې بیخي ضرر شوي. ترورې دا ډېر خطرناک مرض دی او مرض د انسان دشمن دی. د دشمن نه ځان ساتل پکار دي. تی نه اورې چې راډیوګانو کې ویل کېږي ډېر پام وکئ چې لاسونه مو وینځلي نه وي، سترګو ته یې مه وړئ، پوزې ته یې مه وړئ، خوله ته یې مه وړئ. دا ټول احتیاط دی که نه؟ دا اورمه، خو ځه ته رښتیا یو کار وکړه، دا دیګ لږ راواخله چې زه دا ترکاري وګورمه چې څومره پاتې بس به م شي که نه. ترورې ډېره ده، بس کېږي. نو ته خو دا دیګ ما ته وښایوه که نه؟ وایي دا ده. الله دا خو ډک دیګی و که نه؟ دا نوره ترکاري څه شوه؟ پیشو خوړه؟ نه پیشو نه ده خوړلې،
بیا نو څه شوله؟ خو هغه ویوړله که نه؟ ښه هغه ویوړه سلګۍ داسې معلومیږي چې تا ورته ښه کاسې ډکې کړي چې زړور او سنګینې ته یې ویسي. په حسن خان ورور نه خفه کېږمه خو په هغوی مې نه دی پیرزو ښې را سره نه دي کړي. ترورې ما نه ده لیږلې خو هغه راته ویلې چې ته زما په کار کې کار مه لره. نو ما به څه کړی وی؟ او تا به څه کړی وی؟ خبانه خدای در کړې ده. خدای دې اوس جعفر کور ته راولي دا خبره به ورسره سپینه کم. زه د دومره خلکو خرچې په ځان نشم منلی. ښه ملک صاحب بادر خان هم راغلی دی او موږ او تاسې هم یو. نو دا خبره به واضح کړو چې موږ او تاسې د څه لپاره راټول شوي یو. ښه خبره ده خو مقصد خبرې لږې په تیزه کوئ چې د یو بل نه لرې یو. او سمه ده همداسې به کوو له خیره سره. ملک صاحب بادر خانه ناسته د کرونا وایرس په هکله ده. افسوس چې زموږ په کلي کې هم د کرونا 2 پیښې شته دی چې موږ یې لږ اندېښمن کړي یو. او که له دې وروسته موږ پام ونه کړو نو خدای مکه دواړه کلي به د ګواښ سره مخ شي او اوس هم مخ دي. انجینر صاحب فریده بس تاسو یو لاره ولټوئ چې د خیره سره عمل پې وکړو. ملک صاحب لاره خدا ده چې موږ او تاسو باید ګڼه ګوڼه جوړه نه کړو او یو بل سره نږدېوالی ونه ساتو. زړور خان ته چې ناروغي پیدا شوې ده نو د ګڼې ګوڼې له امله ځکه هغه په یو تبلیغي اجتماع کې شرکت کړی و. نو ما او انجینر صاحب فرید مشوره وکړله چې له دې وروسته په وحدت کلي او کنډو کلي کې په هغه مراسمو باندې بندیز ولګو په کوم کې چې خلک سره راټولیږي تر څو د کرونا مخنیوی وشي. ښه خبره ده خو دا خلک به دې ته غاړه کېږدي؟ سرزوري خلک دي. ملک صاحب بادر خانه مجبوروو به په دې خو موږ پوهېږو چې ښه خبره څوک په اسانه نه مني خو بیا په هاتو او اوازو پسې ډېر زر ځي. انجینر صاحب فریده بس نو همدا فیصله شوله. زه خو هم د خیره سره عملي یې کوي. میوه ګل کاکا عملي کوو انشاءالله. په همدې خاطر مو دا خبره دلته شریکه کړله. مولانا صاحب تازه ګله دلته به ته اعلان وکړې او په وحدت کلي کې به ملا صاحب کریم خان اعلان وکړي. ملک صاحب تاسې به ملا صاحب ته سپارښتنه وکړئ. سمه ده په دواړو سترګو ورته به ووایم چې اعلان وکړي. خو ملک صاحب ما یو اعلان لیکلی دی ته صبر چې زه یې راواخلم. دغه دی زه به یو ځل ستاسو په مخ کې ولولم. اعلان په دې ډول دی دا چې زموږ په کلي کې د کرونا 2 پیښې شته دی نو موږ او تاسې ټول د خطر سره مخ یو ځکه چې د کرونا وایرس یو د بل ته اسانه ځي. نو د دې لپاره چې موږ د دغه وایرس څخه ځان وساتو باید دغه خبرې عملي کړو. د ګڼې ګوڼې ځای ته لاړ نه شو. خپل لاسونه په ورځ کې څو ځله په صابون سره ومینځو او د ټوخي او پرنجي په وخت کې خپله خوله او پزه په سنګل سره پټه کړو چې دا کار سنت عمل هم دی او چې چا د حسن خان کاکا زوی او مېرمنې سره په دغه ورځو کې ناسته ولاړه کړي نو هغوی د خپل ځانونه په کور کې بند کړي تر څو نورو خلکو ته دا ناروغي لاړه نشي. کرونا یو وبا ده او د وبا ځای ته ورتلل یا تې تښتېدل دواړه په شریعت کې منع دي او د دې کار حکمت همدا دی چې د وبا مخنیوی وشي او ډېره خپره نه شي. نامخده ډېر ښه اعلان دی بس ټولې خبرې پکې واضح شوي دي. راکه دا کاغذ ماته زه به یې ملا صاحب ته وسپارم. دا بد پلاره په غره کې خو دې ځان هم ستړی که او هلکم دا ووایه چې څه شی په لاس درغلل او که نه. های شباني هغه د چا خبره لاس مې تور سپی سټلی تور سپی د غمو تیږه په لاس راغلی وه ورنه خرابه شوه. بس چې دا تیږه مې خرڅه کړی وی که نه هم پې د واده کار کېده او هم پې د ولور. نو پلاره هغه خو دې په زوره ماته کړله. ما خو درته ووی چې احتیاط ورسره وکړه خو تا ویل نه زه په پوهېږم. اخیر هم درنه ماته شوه. پوهېدمه پې خو هسې مې لاس خطا شو او دا هم ټوله ستا ګناه ده ستا تیږه دې لاړه د نظره کړه.
پخوا ما داسې ډېرې تیږې راایستلې دي. نو خو ټولې درنه ماتې شوي دي. ته خو پرس کوې چې پوهېږم په آخر کې درنه هر څه خراب شي. د تیږو کنل راایستل دا ستا کار نه دی. دا خو دغه چا کار دی چې کسب وي زده وي. اوس ته خالي لاسونه هم راځې او خطر دې په ځان منلی. چپ شه شباني. تا راته بیا ځانه د نصیحت خان لور جوړه کړه. تاسو مور او زه خو همدې ته په تمه استئ چې د خبرو موقع په لاس درشي. ویمه دا ځل نه تیږه ماته شوه، غمي مات شو، بې ځایه شو. بل ځل په لاس راشي چې ما درته ویلې زه پې پوهېږم نو پوهېږم پې. خو دا راپسې د دغه پل بختور نه شو. تیږه چې ولیده سترګې ورپسې دا نیغې نه ایستلې. نو پلاره سترګې خو به مې خود پکې نیغې نه ایستلې. ما ویل چې ته دې تیږې سره څه کې؟ تا ته خو چل نه درځي چې غمې تېر وباسې. غلی شه د مټقر بچیه، تیرې شل نه درځي. جعفره زویه دا نازولې د څه وایي ها؟ مورې څه وایي؟ زه خو ته نه یم خبر. پوښتنه ترې وکړه نه یې خبر. سلګۍ څه خبره ده؟ ترور مې په ډوډۍ وړلو غوسه ده. تا چې زما ورور او مور ته ډوډۍ وړې ده. مورې ما خو نه ده وړې. نو چا وې وړه؟ دغه دی ها؟ سلګۍ وایي چې وړې ده او ته وایې چې نه مې ده وړې. او بیا دې لا دام ورته ویلي چې زما په کارونو کې کار مه لره. او مورې دا خو مې ورته ویلي دي، خو سنګینې ترور او زړور خان ته ما ډوډۍ نه ده وړې. الله توبه توبه، دوی خو به ما لیونی کي. نو ډوډۍ چا وې وړه؟ حسن خان کاکا وړې ده. خستا ته دا مطلب دی چې هر چا وړې زما د کوره ډوډۍ تلې ده. نو څه وشوه مورې؟ په موږ ډوډۍ کمه شوه. رزق ورکوونکی خدای پاک دی او بیا موږ چې هغوی سره ښه وکړو دې کې خو زموږ ثواب دی. بېشکه چې ثواب دی، خو چې هغوی هم لږ د ثواب فکر وکړي. نه مې د زړور نه زړه ښه دی او نه مې د سنګینې نه. او دا ډوډۍ خو پخول غواړي. خیر دی مورې، نو ته خو یې نه پخې، سلګۍ یې پخې که څنګه سلګۍ؟ او خواړه خو زه پخوم، خو د کور مشره ترور ده. وګوره تا نه دا هم لا ښه ده چې په دومره سترګه خو راته ګوري. دې درته ویلي وو چې دا مه وړه، خو تا ورسره نه وه منلې. مورې خو زه پوهېدم که نه چې ته پې خفه کېږې، نو ځکه مې پټه ډوډۍ یوړه. حسن خان او سنګینه ترور زموږ مرستې ته اړتیا لري، نو په کار ده چې مرسته ورسره وکړو. په داسې وخت کې خلک د پردو سره مرستې کوي او دا خو بیا زموږ خپل دي. د حسن خان کاکا ښه ستا سترګو ته نه ودرېږي چې ما سره څومره هلې ځلې کړي دي. که حسن خان کاکا نه وی که نه اوس به جعفر دا جعفر نه و، هماغه پوډري جعفر به و چې خلکو ترې کرکه کوله. خو حسن خان کاکا و چې زما په سر یې لاس راښکلو. اوس خو باید موږ ورسره داسې مرستې وکړو. وکه بس وکه، خو سلګۍ چې د هغه ځایه لوښي راغلل زموږ د لوښو سره یو ځای نه کړي. چېرته جدا ځای کې ومینځه او پاک. خدای مکه چېرته موږ ته دا مرض را نه شي. سمه ده ترورې، ته بېغمه اوسه. احتیاط چې هر څومره زموږ په وس کې کېږي هغه به کوو. مطلب شه د خلکو د غونډې تیاری خو شوی دی که نه؟ و ملک صاحب د ناستې لپاره مې ورته ځای تیار کړی دی. بس د خلکو راتګ او بیا زمونږ غونډه کول دي. الله تعالی مو بخا یو ضروري اعلان ته متوجه شئ. ته غوږ شه، د اعلان د څه شي دی؟ دا چې زمونږ په کلي کې 2 د کرونا پیښې شته دی او د دې اندېښنه هم شته چې کیدای شي نور خلک هم پې اخته شي. نو شورا فیصله کړې ده چې له نن څخه وروسته هر قسمه غونډې جوړول او هغه مراسم چې خلک پکې راټولیږي بند دي. هیله ده چې کلیوال د دې پریکړې سرغړاوی ونه کړي او د دې سره سره خپل لاسونه په ورځ کې څو ځله د صابون او اوبو سره ومینځئ. او که څوک شک لري چې خدای مکه په کرونا اخته دی او یا یې د کرونا ناروغانو سره ستړي مشي لیدل کاتل شوي، نو هغوی دې د مهربانۍ له مخې په خپلو کورونو کې بند پاتې شي. مطلب شه شورا لکه چې دا فیصله زمونږ په خاطر کړي، هغوی به خبر شوي چې مونږ غونډه جوړوو، ځکه یې دا پرېکړه وکړه. بلا دې واخلم ملک صاحب، نه پوهېږم، خبره خو لازمه او ستا ترمنځ ده. مونږ خو لا تر اوسه خلکو ته څه ویلي هم نه دي.
چې موږ ورته پیسې په دې خاطر ورکړي دي چې غونډه کوو. چې شورا ته دا خبره څنګه ورسېده؟ خو خیر ملک صاحب غم بیا نه کوو، موږ به خپله غونډه جوړوو، شورا به خپل کار کوي. زما هم همدا فکر دی، شورا ته نور وخت ورکول په کار نه دي. او ګوره مطلب شه چې هر چا زمونږ د غونډې د جوړېدو مخنیوی کوو نو دا ځل به چاته کمه نه وایو. د خبرې جواب په خبره او د سوک جواب په سوک، چې هر څنګه وي زه باید خپل ځان ملک اعلان کم. ورشه مطلب شه ټول کله خبر کا چې د ملک غني غونډه ده راشئ. په دواړو سترګو ملک صاحب. دا دی له خیره سره همدا اوس ورځم او چې هر چاته مې پیسې ورکړي دي دروازه ورته ټکوم چې راشئ، ستاسو د غمخوار ملک غني صاحب غونډه ده. دا وه د پولې پورې ډرامه چې تاسې واورېده. په دې هیله چې ستاسې د خوښۍ وړ به ګرځېدلې وي. که غواړئ چې له موږ سره خپل نظر یا وړاندیز شریک کړئ په دې شمېرو را سره اړیکې ونیسئ: 0 3 10 55 0 شپږ شپېته 3 10 55.